ستا د خان بابا په کور دې زرم بار وي ستا د خان بابا په کور دې زرم بار وي او زما بچي د خاورې سټي خوار وي تکه تکې تورې وایې بیا هم سپین یې تکه تکې تورې وایې بیا هم سپین یې ځکه سپینې سپینې وایم ګنهګار یم نه نور سمې امتحان د ایمان اخلې نه نور سمې امتحان د ایمان اخلې نه رڼا یم او نه نور یمه خاکسار یم خاد آباد سلامت اوسئ and Rabashu Wajid Khan Salaam alaikum wa alaikum salam Anwar Zaman thank you Mubassar wa alaikum salam Pak Jaman wa alaikum salam and Inamullah Safi wa alaikum salam Inamullah Allah di Musliman bandi rahim wa ameen wa alaikum salam Fazal Sahib فضل صاحب جار جار سلامت اوسئ فضل صاحب وعلیکم سلام ضیاء الله واو زما شعر خدای وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي جاوید وزیر وعلیکم سلام فضل لالا را عینک بیا وایي چې عینک تاسو خو جار روره ډیره مننه عثمان غنی وایي جار روره ډیره مننه سلامت اوسئ ناصر خان وایي چې السلام علیکم وعلیکم سلام انور خان ګد ایاز خان وعلیکم سلام وعلیکم سلام رسول شاه وعلیکم سلام سلامت او خاد آباد اوسئ نثار احمد وعلیکم سلام خاد آباد اوسئ حاجی ابو ذاکر وعلیکم سلام خوشحال مسافر اشنا وعلیکم سلام خوشحال اوسئ جان لالا سلام وعلیکم سلام گرانا محمد احمد نور سید وعلیکم سلام خاد آبادوں سے نائس تھینک یو سو مچ محمد فریادی ضیاء اللہ گڈ تھینک یو سو مچ خاد آبادوں سے سلامتوں سے خبر سپینی سپینی کوا نور مرگ دا اللہ پلاس کے دے ماشاء اللہ آئی لو آل آف یو خاد آباد و سلامتوں سے سکندر غونته به داسې ورته وکول چې داسې ده وړي چې دونه و دا یې عادت و دا به یې کول اکثر یا لکه خیر anyway ستاسو سلامونو ته وعلیکم سلام کلی مازدیګر وایي چې السلام علیکم وعلیکم سلام عابد رحمان وایي چې السلام علیکم وعلیکم سلام یار بادشاہ بیوټیفول تھینک یو سو مچ یار بادشاہ اکرام منگل وعلیکم السلام اکرام منگلا ډیره اسماعیل خان نه سلامونه قبول کړه نقیب الله وعلیکم السلام نقیب خان وعلیکم السلام سلیم شاه سلام کم ځای نه کې یاست کم ځای کې یاست یونایټډ سټیټ آف امریکا باید تاسو مونږ وپېژنئ زما ښایسترونو دا شعر ما درته ووایي چې ستا د خان بابا په کور د زرم بار وي او زما بچي د خاورې سټي خوار وي زما ورونو خبره داسې ده چې الله جل شانه غټ او واړه مالداره او غریبان دا پیدا کړي دي که چیرې ټول مالداره وی والله العظیم یو بل به مونږ خوړو که چیرې مرګی نه وی والله العظیم هر یو به مونږ خوړو دا د الله نظام دی دا وایي چې ستا د خان بابا په کور د زرم بار وي او زما بچي د خاورې سټي خوار وي ستا بچی قسمت کې به دا وي د خان بابا قسمت کې به دا وي زر به لري سره به لري زما او ستا څه کار دی چې زه نیتونه پې بدوو خو زه خبره دا درته کومه چې ټولو ته وعلیکم السلام وایم عبدالله صافي وایي السلام علیکم عبدالله خان وایي السلام علیکم پاک هنر خان وایي چې السلام علیکم ولی افریدی وایي چې السلام علیکم اے کے ضیاء الله وایي چې السلام علیکم وعلیکم السلام عمران شاه السلام علیکم برو وعلیکم السلام فاروق مسافر السلام علیکم دوبینا وعلیکم السلام خادو عباس
خبرې سپینې کوه سپینې خبرې کوم ډېره زیاته مننه ښه د آباد اوسئ بېګاره سې مې ډېر زیات زړه خفه دی چې ما یو کس ته میسیج کړی په میسنجر هغه ته ما بدې ردې ویلي دي او ټوله شپه ما کار کولو خو ما ته مطلب دا دی چې سکون نه و چې ما دې کس ته ولې بدې ردې ووایې بدې ردې مې ولې ورته ووایې په دې مې ورته ووایې چې موږ دلته په دې فیسبوکونو په دې لایفونو باندې دا خولې ستړې شوې چې بار موږ دا خبرې کوو چې دا فحاشۍ پوسټونه چې کوم دي دې سره پښتون زلمی پښتون سپین ږیری دا ښه نه ښکاري دا فحاشۍ پکچرې یا د فحاشۍ ویډیوګانې چې کومې دي دا ختمې کوئ دا مه شیر کوئ نو زما نوی فیسبوک جوړ دی نوی فیسبوک کې د جان باچا په نوم دی په هغې فیسبوک کې خلک را روان دي او ما ته ریکویسټونه رالیږي زه یې ګورم نه خو بس اکسپټ کوم یې وعلیکم سلام رحمت نبی د سعودی نه وعلیکم سلام سید نورانی وعلیکم سلام صاحب دا شعر مطلب داسې نه دی د شعر مطلب بل څه دی زه ترې دا جوړوم چې څنګه مې درته ووایي چې شعر شاعر په زړه کې نور څه وي شاعران چې پخواني وو هغوی به سندرو دپاره شعرونه نه جوړول سنګرانو به سندرې ترې جوړې کړي د دې شعر مطلب بل څه دی ما ته بل مطلب واغستو تاسو سره مې شعر کوم صحیح دی نو خبره به راشي د فحاشۍ په حساب کې چې دا پکچرې دا څیزونه مه شیر کوئ نو بېګا یو ځوان راغلی دی په فیسبوک کې 3-4 ځلې زه ټیګ کړی یم انوایټ کړی یم او ما ته هغه ډانسونه چې زه درته قسم کومه چې زه په امریکا کې اوسېږم ما سره خوا کې کلبونه دي ما سره خوا کې بازارونه دي ما سره خوا کې بېادبي ډېره مافي اخوا دې خوا دا ښځې مځي ګرځي راګرځي الحمدلله الحمدلله لا اله الا الله محمد رسول الله موږ دا خپل سر داسې ګورو چاته ګورو نه نو وخت چې زه په دې ماحول کې لوی شومه پکې لګیا یم زړېږم نو زه ته څوک یې چې ته ما انوایټ کې یو فحاشې ښځې ته چې هغه په کوټه کې ګډېږي او هر څه یې ویستي دي نو ما ته خو دا خپل ضمیر نه ډېر زیات شرم راغله او سترګې مې ټیټې کړې چې ته ما ولې انوایټ کې داسې شي سته زه لګیا یم تا منې کوم زه لګیا یم تا ته خبرې کوم چې دې شیز نه منې شه ته لګیا یې واپس راځې ما انوایټ کوې داسې ویډیو ته ما انوایټ کوې چې هغې ویډیو ته زما د بدن ویښتان اوچت شي نو زه I have to زه مجبور یم چې هغې کس ته ورانې ویجاړې ووایم زه هم انسان یم زما هم حوصله ختمیږي په موټر کې ناست یم دلته سوري څه میسیجونه پکې راځي دلته که حیا نشته انسانیت شرافت ډېر زیات دی موټر را سره ده چابي را سره ده دا چابي ما را واغسته موټر مې بند نکو په موټر کې ننه $15,000 د کار په ځای کې چې ما څوک پیژني دا خبره ته کوم $15,000 نن سبا زمونږ او تاسې 8 لک روپۍ ته جوړیږي او زه الله پیدا داسې یم بېغمشا یم دا $15,000 په دې سیټ کې په بټوه کې د پاسه یو شی ایښی دی هغې کې پراته دي چې دا راوالم دا واستم زه لاړم دکان ته چې واپسۍ کې راځم چې موټر مې سټارټ کو موټر چې روان شومه اچانک د 50,000 ته زما خیال شو چېرې دا خو ستا هستي وه د پیسې چې داسې کوم پیسې نشته اوه پیسې نشته موټر مې راتاو کو په منډه راغلم دې ځای ته او لکه لیونی د پیسې موږ تاسو د پیسو دپاره ورک یو که نه د پیسو دپاره ورک یو چې 2 لک روپۍ تا نه داسې ځي ورکېږي نو ستا به څه حال وي لاړم دې کمپنۍ ته دلته مې منډه کړه او دا رنګ مې زیړ دی او ما ته یې وکتل چې what happened to you ما lost something چې what سوري پښتو به ویو ما څه ورک کړلو
ما وروره $50,000 وو. $50,000 ما نه لاړو ورک شو. تاسو وګورئ چې دا $50,000 څه شول. خدای ته وګوره کمپنۍ کې هغه وکړه خوا دې خوا. کمپنۍ کې اعلان وکړو چې دا $50,000 دي دا جان په ګاډي کې وو. دا مطلب که چا اخیستي وي پلیز راوړئ. نو پته یې ونه لګېده. بس د دیوال سره داسې ناست یم ډېر په بد حال. څه کار پیدا شو. لاړم کار پسې او کار مې واپس وکړو. چې راغلم کمپنۍ نه ټلیفون راځي چې راشه. وعلیکم السلام اعظم عابد فایزه صافي چې راشه. چې راغلم او چې کېنه $100 وې ما چې 50,000 چې 50,000 ما یا و چې ما خو ډېر نو که چا سره نشته چا نه دي اخیستي. تا موټر کولاو پرېښی ما موټر هم کولاو دا شیشه هم کولاو وه. و چې ښه چې ګورو په دې ور یو راننتو شنې شنې سترګې دي شنې شنې. ما ته وایي چې یاره ډېر افسوس دی ډېر خفه شو. دا $50,000 داسې تا نه لاړې. دا خو ډېرې پیسې دي. ما یو ډېرې دي بس څه وکړو. ما ته یې چې ته خو خفه مفه نه یې. ما ورته وویل چې خفه په دې نه یم چې زما څه بېغوري ده او بله به د الله رضا وي. ما الله رضا به وي که نه. ما زما بېغوري هم ده د الله رضا به وي. بس زما قسمت کې به نه وي. مای برادر ګډ بای. تر را روان شو. چې تر روان شم شاته آواز وکړو چې جان ما یا چې راواپس شه. چې راواپس شوم نو په دې کې جیب ته لاس کو دا بټوۍ راوویسته. راته داسې واچولې و چې وشمېره. Oh my goodness, what is this? السلام علیکم. What is this? و چې وشمېره پیسې دي چې شمېرم ټولې هماغه پیسې یو سلګون پکې کم نه دی. I salute you brother. زه سلوټ درته کوم. اوس به راشو دې خبرې ته که دا پیسې په پاکستان کې یا افغانستان کې زما ښکلي مسلمان ورور ته لاس ته ورشي ستاسو څه خیال دی چې څه به وکړي؟ دا پیسې به ماته وکړي واپس به راکړي؟ نه. وروسته به راپسې راځي چې د کور چېرته دی. وروسته به راپسې راځي چې د ده فیملي چېرته ده چې د د کور نه م یو اوچت کړو. دا خبرې صحیح دي که نه؟ دا خبرې صحیح دي که نه؟ په لا اله الا الله محمد رسول الله چې یو په یوې دا پیسې ټولې ماته راکړې و چې وشمېره. چې نه نور څه مې امتحان د ایمان اخلې نه رڼا یم او نه نور یم انا الحق. خو بېګا چې ما کوم کار کړی کوم کسب سپک کړی زه تاسو ته خواست کوم که تاسو کومې فحاشې ویډیوګانې ګورئ تاسو کومې سندرې ګورئ تاسو اخوا دېخوا ښځې مځې په فیسبوکونو کې ګورئ نو تاسو ته خواست کوم چې دا ډېره لویه ګناه ده. دا چا سره شیر کوئ ما. دا څوک انوایټ کوئ ما. ځکه ګناه خو زه کوم. زه خو ګورم چې هغه د ښځه دې ګډېږي مطلب هلک دې ګډېږي که نه. نو ما ته څه کار دی چې زه دا ګناه باندې بل اړم او بیا ته ما اړئ. زما الحمدلله ایمان دونه مضبوط دی چې په دې ځای کې چې ګرځم که نه ما ته هېڅ هم نه ښکاري. ما ته صرف خپله مزدوري ښکاري. ما ته صرف خپل ایمان چې کوم دی هغه ما وروسته کوي. نو تاسو ته دا واقع ما وویل چې ما سره داسې واقع وشوه. دلته انسانیت شرافت چې کوم دی په خلکو کې مونږ او تاسو به د حکومتونو خبرې نه کوو د عوامو خبرې به کوو. لکه څنګه چې پاکستان پښتون افغانستان پښتون پسې لګېدلی که پنجابي ته وی ووایه هزاره ته وی ووایه مطلب پښتون خو زه خو ستا هډ یم ته زما هډ یې. ته ولې ما ته کنزل کوې چې ګلخانه. نو ګلخان څه شی وي؟ ګلخان خو بیا هم کمه کلی. ګلخان خو ډېره ښکلې نامه ده. مونږ ته اکثر خلک وایي چې ګلخان یې او دا یې نه مه کوه یار. قبر را روان دی قبر ته ځو دا شپې ورځې به تېرې شي. کومه ګناه چې ته کې هغې ګناه باندې بل انسان مه اړوه. کومه شی چې ته لاس کې پیدا کې او لاس ته دې راوړو لټون وکړه چې د کم چا دي ورکه. نن ما ته شنې سترګې سره انګریز زما پیسې واپس راکړي. I proud of them. الله تعالی دې مونږ کې هم دا شیزونه پیدا کړي
چې یو بل سره مینه محبت وکړو د یو بل حق وپېژنو د یو بل خاندان ته خور او لور ته ښه نظر وکړو الله تعالی دې مونږ کې دا راولي. وعلیکم السلام ضیاء الله. زما کومنټ نه ته نه ګورې رحمت الدین خان ولې نه ګورم؟ رحمت الدین خان آباد سلامت اوسې. وعلیکم السلام واجد شاه ډېره مننه. نعمت وایي چې ویری ګوډ ډېره مننه. خاد آباد او سلامت اوسې. محمد آصف ماشاءالله سلامت اوسې. ضیاء الله جان الله سلامونه. وعلیکم السلام. نسیم جان وعلیکم السلام. نعمت الله وایي چې زبردست تھینک یو سو مچ. ضیاء اللہ جان تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین. تھینک یو سو مچ نثار صاحب اینڈ بشیر وزیری آمین. سلامت اوسې. سلام سلیمان خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سلیمان خان ډیره زیاته مننه. اعظم آباد لالا الله دې کامیاب کا. سلامت اوسې زړه سره. نثار بنگش وعلیکم السلام. خاد آباد او سلامت اوسې. ظاهر ارمان وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. نادان افریدی آئی لو یو آئی لو یو ټو. محمد آصف خان آمین. عمر وعلیکم السلام. نصیر خان وعلیکم السلام ګرانه قربان دې شم. زویب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ حیات های. نو زما ښایسته ورونو ستاسو سلامونو ته کوم چې مونږ نه تېرېږي ډېره بخښنې سره غواړم. نادان افریدي وایي چې آی مس یو. ډېره مننه. انشاءالله تعالی آی ایم کمینګ ټو پاکستان. انشاءالله ویل سی ایچ ادر. ایوری ون ګونه بی انشاءالله ان مای مایند انشاءالله تعالی. نو خبره داسې ده چې خبره په ټاپک دا و چې زما ورکه وشوه څنګه ماته میلاو شوه او بیا ټاپک دا و چې ته په یو ګناه کې لګیا یې او مطلب دا دی چې لګیا یې په فیسبوک کې شیزونه شیر کې او بله کې نو بل مسلمان پې مه ګنهګاروه. ته چې پکې ډوب یې ښې ته ناٹ ایوری ون. په الله تعالی هم سپارم. ستا دې خبرو نه قربان شم. وزیر صاحب سلوٹ کوما. جان سلوٹ کوما. جاوید وعلیکم السلام. سجاد علی تھینک یو سو مچ. محمد آصف اللہ دے خوشحال آباد لرا سره دستا. مامور خان ماشاء اللہ سلامت اوسے. سلام قبول کا. سلیمان ستوریانی وعلیکم السلام. خاد آباد اوسے. بختیار ارمان وعلیکم السلام. زه تاسو ټولو نه بخښنه غواړم. د سنډې ورځ ده روان یم کار ته. بس انشاءالله تعالی نیکسټ ټایم به سره